سهار دی د مارغانو چغ چغار دی د خواږه سړي سلام زما په کار دی د خوندو رنګ پیالې په شرنګ نوشوې کاروانه څومره د توبې پڅې دي. د کاروان صاحب په څو بیتونو باندې د ټولو په اجازه خپرونه پیل کوو او که څه رانه زیاتی کمی کېږي د هغه رانه همدا اوس بښنه راته کوئ. د شعرونو سوداګرې شرابي غزل په څو دی د الهام پرخې پرېولي ګلابي غزل په څو دی د لیمو د خانقاه صوفیانه غزل غواړم داسې نه وایم کله وهابي غزل په څو دی چې خیریت پکې مسکی وي چې کاروان په یاد وایي ستا د مخ د سپینې پاڼې کتابي غزل په څو دی. سلامونه مینه احترامات د خیال نړۍ د ادبي خپرونو درنو لیدونکو زه عنایت جبار خیل ستاسو په درانه چوپړ کې د یوې بلې خپرونې سره مونږ د ستاسو د غوښتنو په اساس په مشرقین هم حرکت کړی او مینې خوست ته را رسولي وو. په خوست کې د داسې یو شخصیت سره په یو کتابتون کې ناست یو چې دا د خپل کتابتون دی او ستر پیر محمد کاروان صاحب دا را سره په خپرونه کې مېلمه دی او موږ خوست ته راغلو د دوی ځای ته راغلو د دوی د مېلمه پالنې نه د دوی د مینې نه ډېره مننه او د ټولو پښتنو چې چا غوښتنې کړي چا سلامونه ویلي هغه سلامونه هم د همدې طریقه موږ کاروان صاحب ته ورسول او بیرته سلامونه هم موږ او دوی بیرته تاسو ته وایي. نو خبرې ډېرې نه اوږدومه راځو کاروان صاحب ته. کاروان صاحب په پښتو ادب کې هغه شاهکاره لیکنه یا شاعري کوي چې په پښتو ادب کې کاروان صاحب د یو مکتب حیثیت لري او موږ نه هغه الفاظ ورک کېږي چې موږ د کاروان صاحب غوندې د سترو مشرانو ستاینه پرې باندې وکړو خو بیا همدا د ملګرو د مشرانو تشویق دی چې نن موږ دې سټیج ته راورسېدو کاروان صاحب سره ناست وو ستاسو ته خپرونه برابروو. نور انتظار شیبې مو لنډوم او وخت ورکوو کاروان صاحب ته. کاروان صاحب ستړي مه شئ خپرونې ته. ډېره مننه ډېره مینه او سلامونه ستاسو لیدونکو ته د خیال نړۍ خپرونې اورېدونکو ټولو ته ډېره مینه تاسو نه ډېره مننه قربان اوسم. قدمونه مو په لیمو جبار خیل صاحب ارمان صاحب او استاد ګل چې دلته خوست ته راغلي مینه مو کړې ده بس الله تعالی مو تاسو ته مینه درکړي تاسو مونږ غریبانو ته مینه راکړې ده ډېره مننه قربان اوسم. کاروان صاحب محترم نو د خپرونې موضوع زموږ او ستاسو د ادب او د فرهنګ پورې تړلې ده هغه ستاسو کومې لیکنې چې دي هغه باید ریکارډ کړو تر اورېدونکو یې ورسوو. په لومړي سر کې به ستاسو نه ستاسو انتخاب غزل واورو. خوښه مو ده؟ مهرباني. نو ستاسو په اجازه باندې دغسې په اصطلاح دغه قافیه یې دغسې پڅه ده نو هغه وایي بې اندازې پڅې دي د ژوندانه تورې نیزې پڅې دي او پړانګ پسې رسي په جلال ستېرې پړانګ پسې رسي په جلال ستېرې جمالي منډې د غرڅې پڅې دي او چا له خوږو دردونو خوند وانخیست چا له خوږو دردونو خوند وانخیست موسم بیمار دی ذایقې پڅې دي چا له خوږو دردونو خوند وانخیست موسم بیمار دی ذایقې پڅې دي څوکې یې نه څکي خوشبو د ګلاب څوکې یې نه څکي خوشبو د ګلاب د بلبلانو مو نغمې پڅې دي او چې دعاګانې مستجابې نه شوې لپې له زړه تشې تسبې پڅې دي چې دعاګانې مستجابې نه شوې لپې له زړه تشې تسبې پڅې دي بس پر نازکو ښیښګیو بلوسي بس پر نازکو ښیښګیو بلوسي تیږې تیرې دي او کښې پڅې دي او د خوندو رنګ پیالې په شرنګ نوشوې د خوندو رنګ پیالې په شرنګ نوشوې کاروانه څومره د توبې پڅې دي. ډېر عالي بیتونه. کله زه او کله یار کله ریبار سست ځکه شو زموږ د مینې کاروبار سست اشنایي لکه رباب په اتفاق شي نغمه کله کاچوي پکې یو تار سست
نو دا بیتونه د تاسو ته ډالۍ وي کاروان صاحب. ډیره مینه مننه او خوشحاله شو چې ستاسو ویاړ په خپرونه کې لرو. نو د ځوانو شاعرانو دپاره د معیار خبره که ستاسو خبره یو نوي شاعر ته یا نوي کول ته د الهام کړکۍ را پرانیستل شي او په د الهام وشي، غواړي شعر ولیکي، غزل ولیکي یا د پښتو ادب په نثرونو باندې کار وکړي، د معیار خبره پکې راځي. دا پوښتنه موږ د مبالغې دپاره نه کوو، دا پوښتنه د دې دپاره کوو چې په چا کې یو ظرفیت وینو. چون تاسو زموږ مشران یاستئ، ستاسو تګلاره باید اختیار شي، ستاسو په نقش قدم باندې لاړ شو. نو نوي شاعرانو ته د معیار په اساس باندې کوم پیغام، کومه وینا څه لرئ چې څه وکړي چې هغه د دوی شاعري د اورېدو وړ شي یا دغه ټولنې ته په معیار باندې خدمت وشي؟ بس خبره ده چې دغه شاعري داسې یو خو دغه انسان ته الله تعالی ډېرې لویې خزانې ورکړي دي. هر انسان چې د خپل ګریوان کې وګوري، خپل مافي ضمیر ولټوي، نو دا یې وګوري چې زه څه دپاره ډېر جوړ یم. زه د تخنیک استعداد زما ډېر دی، د ساینس د ټکنالوژۍ استعداد مې ډېر دی، د پوهې د علم د عرفان دې برخه کې ښه یم، هنرونو ته ډېر جوړ یم. نو دغه ځان پیدا کړي نو بیا کېدای شي چې هغه خپله چې کم هغه څه ده پیدا کړل چې دا ډېر فطرتاً دغه دپاره جوړ دی که نه. اول د فطرت د هر شي دپاره مهم دی چې د سره په فطرت کې د هنر څومره پانګه ده که نه. هغه فطري پانګه چې دی ولري، بیا نو په ژوند کې مختلف پړاوونه دي. کېدای شي په ژوند کې ټیټې جګې راشي، خوږې ترخې پېښې راشي، او بیا د خپل هنر دپاره ډېره په لیونۍ مینه تلاش وکړي، ریاضت وکړي، عاشقانه ریاضت وکړي. مثال هغه څه چې د نورې نړۍ لوړ هنرونه او ادبیات دي که نه، په کومه دی پوهېږي، هغه دغه مطالعه دغه نه کیف اخیستل دې سره چې زړه وتړي. کېدای شي چې په ډېر کسان داسې شته دي چې په ځوانۍ کې نبوغ ته رسېدلی دي. دا یعنې دا ښکار دی. کېدای شي ځوانۍ کې دغسې یو ځوان ته یو ښکار د هنر په لاس ورشي چې یو بوډا ته به په 100 کلنۍ کې هم نه وي ورغلی که نه. خو بیا دغه خو استثنایي حالات دي چې یو نیم به په ځوانۍ کې هم داسې وي که نه. خو ډېر بیا داسې وي چې مثال په ځوانۍ کې په خپل هنر کې یو څه ابتدایي رواني، بیا ورو ورو د ژوند د مختلف پړاوونه راځي، د ریاضتونه د ژوند کې د څه سره مخ شو، نیستۍ سره مخ شو، مینې سره مخ شو، درد سره مخ شو، تراژیدیو سره مخ شو که نه. هغه نو دا څه توم نه راخلي، هغه د ده په هنر باندې څه اثر کوي که نه. بیا ورو ورو داسې کېږي چې کېدای شي په راتلونکي عمر کې دی مثال شاهکارونه وپنځوي. خو د ټولو نه لویه خبره دا ده چې فطرتاً هغه دپاره جوړ وي چې کوم کار دپاره ډېر جوړ وي، په همغه کار کې اول په ځان کې د دې وړتیا صلاحیت پیدا کړي چې زه کوم صلاحیت لرم، یعنې زه به څه دپاره ډېر جوړ یم، ډېر څه دپاره جوړ یم. ډېره ښه مشوره. او د ده هغه مینه د یو نقاد خبره ده چې یو ځوان شاعر ته مشوره ورکوله چې که ته په خپل ځان کې ځیر شه، که پرته له شعر ویلو ژوند نشي کولی، بیا شعر مه لیکه. یعنې کېدای شي په دې نظریه کې مبالغه وي، مګر یو حکمت هم پکې دی چې ځکه ستا دپاره د خپل هنر یعنې ستا معشوقه غوندې شي، ستا د پیر و مرشد غوندې شي، او ته دومره زړه ورسره وتړې چې په اصطلاح ډېر د درناوي وړ درته وي که نه. نو بیا کېدای شي چې یو اوج ته ورسېږي، یو دغسې زرین پړاو زرین پړاو ته ورسېږي چې هغه به ډېر هنري او ادبي وي. ډېره مننه کاروان صاحب. راځو بل غزل ته. شعر به راته اورئ نو ستاسو انتخاب ته په تمه یم. د پخوانیو غزلونو کې کاروان صاحب فرمایش ورکړو نو هغه به راسره نه وي دلته. یو غزل دی ما ولیکلی او غواړم دغه اول بیت معنا هم ډېر خوند راکوي. تږي ټول در پسې مړه ښکاري جانان، په مرۍ کې د اوبه ښکاري جانان. دغه اول بیت دغه د کاروان صاحب څه دی دا څوک دغه بیت په معنا بیخي جوهر دی. خلک دغه بل رقم دغه دی خلک نه تږي ټول در پسې مړه ښکاري جانان، په مرۍ کې د اوبه ښکاري. نو دا غزل هم اورېدل غواړو او په اول بیت باندې هغه ستا احساس نو خبره دا ګوره دغه شاعري داسې ده لکه
یو شنه یا زرغونه یا هغه ښیښه دلته مثال د ایښي وي د لمر یو طرف نه چې پې لګېدلی وي زرغون ښکاري چاته یو طرف نه شین ښکاري سور ښکاري که نه نو دا ښه خبره ده چې هر څوک خپل ځان هر څوک د زړه معنا ترې راوباسي نو هغه ډېر تشریح بیا هم نه وي خو دغه هغه اسانه تشریح خو دا دی چې یعنې تا ته خدای دومره ښایست درکړی دی او دا په پښتنو کې هم دی چې وایي دومره ښایسته وه مخکې به د کاپیریانو کې څه وي چې بیخي به د مرۍ کې اوبه ښکارېدې که نه نو دلته یو تناسب پکې دی که نه دا د اوبو سره د تږي که نه یعنې یو څوک یو هغه مشروب دومره ښایسته دی چې مرۍ کې اوبه ښکاري نو چې اوبه ښکارېدل اوبه د څه دپاره وي اوبه د تږو دپاره دي که نه نو دغه بیا نور خلک چې هر څنګه تعبیروي هغه ښه خبره یو د شاعر په خپله حقیقي معنا وي چې هغه شاعر سره په زړه کې وي یو مجازي معنا وي چې موږ یې هر رقم برداشت او د شعر او د هنر دغه ابهام چې وایي که نه چې دغه یو څه نه څه ابهام ورته پکار دی هغه هم دغه ښکلا ورکوي چې څوک د یوې زاویې نه ګوري څوک د بلې زاویې نه ګوري هر څوک یو څه یعنې دغسې یو څه پکې وي چې یو مناسب څه ترې رایستی شي که نه لکه دغه داسې ده په اصطلاح باندې دغه ابهام لکه اوښکه نه ده اوښکه لکه تکه سپینې اوبه دي په اصطلاح که په دې اوښکه کې رانجه ګډ شي بیا یو څه برګه مرغلره ترې جوړوي که نه نو دغه اوښکه یې په دې مرغلره په دې برګ په دې رانجو کې پټه شوه د شاعرۍ لپاره ابهام هم داسې دی لکه اوښکه چې په رانجو کې پټه شي ته یوه خبره دغسې پټوې چې کیدای شي راوسپړي چاته یو رقم یعنې که پټه وي چاته یو رقم وښکاري چاته بل رقم که راوسپړلی شي خو همغه خبره شوه زما یو بیت هم دی دغه ابهام پورې چې ابهام په شاعرۍ کې څومره خوندور دی یو بیت دی چې ابهام په شاعرۍ کې خوندوره ننداره ده ابهام په شاعرۍ کې خوندوره ننداره ده ابهام په سیاست کې ډېره ستره بدرنګي ده یعنې سیاست موږ دپاره باید روښانه وي ځکه چې د هر چا خلکو اطمینان حاصل وي چې زما مثال د دې نظام دغسې سیاست دی نو چا سره ویره او ترهه نه پیدا کېږي خو هغه چې کوم قوانین وي دغه یې مراعات یې کوي او نورو څه نه د پردې شاته ویرېږي نه چې دا به نور څه وي که نه نو د ابهام د شاعرۍ او هنر دپاره دغسې دی که نه نو دغه ستا په دې بیت پورې چې په مرۍ کې د اوبه ښکاري جانانه اول خو تږي ټول در پسې مړه ښکاري جانانه په مرۍ کې د اوبه ښکاري جانانه او دا هر ډول تعبیرېدی شي او زما هغه تعبیر هم لا خوښ دی چې هغه نور دوستان یې تر کوي دا خو را سره نشته واله نو ما د خپل شعرونه هېڅ نه یادېږي خو بس په ټول ښار کې لاس ستا په سترګو پایو پکې غرڅه ښکاري جانانه ستا په غېږ کاروان ستا له غېږه نه کاروان وتلی نشي لاس و پښې نشته زړه ښکاري جانانه مننه والله ما نه مینهوال ښه دي زما د شعر لپاره که ما نه خپل شعرونه هېرېږي بل به ووایو ښه دغه دم داسې یو هغه غوندې شعر دی نو داسې دغه شاعرۍ پورې دی مونږ شاعرۍ پورې څوک لګېږي لږ لږ بیا موږ هم پرې لګېږو وای کلاله امر دی چې دا خاورې لمدې دې نشي کلاله امر دی چې دا خاورې لمدې دې نشي جام د سړمبو منم خو جام د میکدې دې نشي او توتان د ښه په زیږو تیږو باندې وویشتل شي توتان د ښه په زیږو تیږو باندې وویشتل شي چې توباګار شي ربابونه سرندې دې نشي او پر مین زړه باندې برغولی کېږدی مري کچوي پر مین زړه باندې برغولی کېږدی مري کچوي خو ترېنه پورته غږ د وایه لا دې دې نشي او پر مین زړه باندې برغولی کېږدی مري کچوي خو ترېنه پورته غږ د وایه لا دې دې نشي او د ژمي سپې که یادوې نو خبردار د ژمي سپې که یادوې نو خبردار تسبیح مسبیح د معشوقې زلفې اوږدې دې نشي او پر نیغه لاره ځه کاروانه شاعري مایري پر نیغه لاره ځه کاروانه شاعري مایري درنه غزل نشي تسبیح د قصیدې دې نشي ډېر عالي بیتونه ډېره مننه کاروان صاحب یو بل هم درنه اورو ښه وایي سین سهار دی
د مارغانو چغ چغار دی شین شین سهار دی د مارغانو چغ چغار دی د خواږه سړي سلام زما په کار دی دغه بیت بیا شین سهار دی شین سهار دی د مارغانو چغ چغار دی د خواږه سړي سلام زما په کار دی او سپینه ورځ ده را په خوله یې کړه خاونده سپینه ورځ ده را په خوله یې کړه خاونده مرور رانه د تورو سترګو یار دی بیا د اورېدو دي او سپینه ورځ ده را په خوله یې کړه خاونده مرور رانه د تورو سترګو یار دی په مزل ځم ملا وستنی مې د مینې ملا وستنی مې چې ملا پې تړي په مزل ځم ملا وستنی مې د مینې که نصیب شي د یو چا د زلفو تار دی او موسم ټول د تورو تیږو په طرف شو موسم ټول د تورو تیږو په طرف شو ما راوړی د رڼو آینو بار دی ما راوړی د رڼو آینو بار دی لکه ګل یې په شبنم لمبوا ربا لکه ګل یې په شبنم لمبوا ربا په حسد زما له زړه سره غبار دی او ستا د غږ په ترنم یې مینه ماته ستا د غږ په ترنم یې مینه ماته ستا د غږ په ترنم یې مینه ماته ستا کاروان که بېروبا به بې ستار دی بس ډېره مننه کاروان صاحب کاروان صاحب ستا سندره ده یا غزل ده وغوږ ومه چې غلی غلی به زه دومره ډېره په زړه کې مې لری نه رسېدلی دغه غزل آخري سرنامه یې د ګودر او د چنار او ستا په شاعرۍ کې کتابونه چې ما څومره لوستلي دغه یو راز ډېر ده چې ګودر او چنار که نه ولا خبره دا ده چې ما بل سبق پیل کړی دی که دیني سبق دی که د مکتب اول ټولګی و زمونږ په کلي کې اوس هم هغه چنار ولاړ دی داسې په 200 کلن چنار به وي ښه وړوکی جومات تر هغه لاندې دی که نه چت نه لري همدغه د چنار په څانګې چت وبله که نه او د خوړ سږې په دې باندې یعنې فرش مرش پکې نشته دغه دې کې مونږ اول ټولګی ویلی دی ښه دیني سبق هم پکې ویلی و د دې تر څنګ وختونو کې که نه اوبه هم به یې د ګودر هم دی که نه زمونږ د اخواته بیا بل لوی د جامع جومات هم دی نو دا اول ټولګی هم دلته ویلی دی بیا دې سره زما نورې خاطرې به دې هم وتړلی شوې چې دغه کله چې افغانستان ته روسان راغلي وو زمونږ خپلوان عزیزانو د ترو زمانو کېدل هغوی د خوست پنځایا کې اوسېدل بیا ماشومان یې راغلي وو کلي ته بیا هلته الوتکو بمبارد کولو د دې چنار نه خواته یو لوی حوض دی چې د کلي ځمکې اوبه وي دا حوض بیا کله کله وچ شي چې خلک یې کیني چې نور هم پسې زور شي بیا د زمونږ ماشومان د خپلوان دغه دلته ترې ناست وو که نه بیا هغه ډېر څو کسان پکې شهیدان واړه ماشومان وړې جینکۍ ښځې دا پکې شهیدانې وې او دغه چنار باندې هم پرچې لګېدلې وې ډېر ډېر څانګې د دې هم غوڅې کړې وې نو ما هغه چنار خبرې کوي سیر هم چې دی هغه ته لیکلی و نو دغه ګودر چې دی او چنار چې دی مخکې خوست کې هم چنارونه ډېر اوس لږ کم شوي دي اوس هم ډېر دي که نه زموږ او تاسو په ټاپو کې هم چنار ډېر او چنار چې دی که څه هم نه ګل کوي نه میوه لري مګر یو جمالي او جلالي انداز یې دی که نه ډېر یو خدایي هغه لري یو ډېر عجیب ښایست لري که نه نو دغه شیان پکې راغلي دي چوپ شه که ووایم چې دنګه یاره تا ښه نو داسې څه خلک راته وایي چې کاروانه چنار څه معنی کاروانه چنار څه معنی ته چوپ شه چې جانان کوي خبرې د مینې د پښتو او د ایمان کوي خبرې هغه نور خو بیتونه زیات دي خو د کوم یو خوږې دی د ګرانو ته خو پې پوهېږي چنار کوي خبرې که کاروان کوي خبرې خپرونې وخت ته موږ فکر کوم چې دغه شو کاروان صاحب یو غزل هغه غزل چې په تا ډېر ګران نه داسې ولای ما باندې مو خدای چې نه وای ولیکم چې د 2 روپۍ نه وي هغه را باندې ګران وي چې هغه وروسته یې ولیکم لاره کې مې سړی ځان نه اکثر حالات سیدې شي ډېرو که او یو بیت ما ته هسې ډېر یادوم که نه هسې یو بیت خدایي هغه یو غزل مطلع ده چې ودان په ترنم د کړ خالق دا جهان ودان په ترنم د کړ خالق دا جهان چې کله یو وخت راشي کړای وران په ترنم پیغام اول دا پیغام دی چې زمونږ د وطن خلک چار څوک دي
که ځوانان دي که واړه دي که زاړه دي که ښځې دي که نارینه دي که سپین ږیري دي. د خدای مینه خو زموږ او تاسو دین دی که نه، د الله سره مینه، د دې د الله د مینې په رڼا کې د الله د مخلوق سره مینه، د خپل وطن سره دې ډېره مینه وکړي، د علم د حکمت سره دې ډېره مینه وکړي. او په دې وطن کې هډماتۍ شوي دي، تفرقې راغلي دي، نو دغه باید په ډېره مینه د هر چا درناوی وشي چې دغه وطن یو ملت شي، په علم کې پرمختګ وکړي، په هنر کې د دې وطن آب و هوا چې وګورئ، د دې وطن هغه ځمکه چې وګورئ، د دې وطن دغه د ستورو ډک اسمان چې وګورئ، په دې وطن کې چې کومه هغه میوې دي، هغه خوند و رنګ یې چې وګورئ، خوشبو یې چې وګورئ، په دې وطن کې چې کومه هغه سبزۍ او ترکارۍ کېږي په دنیا کې نشته. د دې وطن غرونه د طبیعي منابعو نه مالامال دي. نو موږ باید نور داسې نه وي چې د خزانې د پاسه وږي پاتې شو. زموږ باید زړونه مو د اخلاص نه ډک وي، د مینې نه ډک وي، د حکمت نه ډک وي. موږ د پوهې دپاره، د حکمت دپاره، د وطن د آبادۍ دپاره، د خدای د مینې دپاره، د خدای د مخلوق د مینې دپاره، دې دپاره باید د زړونو نه د کینې، د کدورت، د ناپوهۍ، د جهل دا غبار باید لرې کړو. موږ باید نور د چا د جنګونو میدان نه وو. موږ باید زموږ نه باید د دې وطن د ښکلا نه، د مینې نه، د خلکو د درناوي نه باید نور نړۍ باید رنګ واخلي، الهام ترې واخلي. نو موږ باید ځانونه جوړ کړو. ډېره مننه. د خیال نړۍ درنو لیدونکو او اورېدونکو، خپرونې وخت مخ په ختمېدو دی. زړه خو مو غواړي چې کښېنو، د کاروان صاحب د شعرونو نه خبرې خوږې دي، د خبرو نه شعرونه، نو د خپرونې وخت را سره یاري نه کوي. د یو بلې خپرونې چې زه عنایت جبارخیل د یو بل مېلمه سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، ستاسو د حضور نه خدای پاماني اخلم. تر بیا د خدای په امان.